د حق د قبلولو دپاره او د حق د درد دپاره د سیده سمیه رضی الله تعالی عنها نه تپوس وکړه. بوډۍ زنانه ده. علامه ذهبي سیر اعلام النبلا کې لیکي، هغه وایي قلم مې مخکې نه ځي، هغه وایي ژبه مې په منبر نه چلېږي. زمونږ مخې ته سیده سمیه رضی الله تعالی عنها ده. بوډۍ زنانه ده، د ابو جهل په انډر کې ده. د قرآن مینه زړه ته وردننه شوه، د محمد مصطفی محبت زړه ته وردننه شو. تمام مکه خلاف، ابو جهل ته خلاف، خاندان ته خلاف، ښځه او خاوند او بچي درې واړه د سکروس کروټ کو د پاسه پراته دي، په سینې ګټې پرتې دي. ای سمیه د محمد مصطفی نه رستو شه. وایي نه رسته کېږم. ای عمار او یاسره د محمد مصطفی نه رستو شه. وایي نه رستو کېږم. منلې مې دی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. زما گواهي دا ده چې هغه رب سره لات شریک نه دی، منات شریک نه دی، عزا او هبل شریکان نه دي، میا کریم شاه بابا شریک نه دی، تورډیری بابا شریک نه دی، پیر بابا شریک نه دی، کاکا صاحب شریک نه دی. دا زما د زړه آواز دی. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د الله بنده دی، د الله رسول دی. دا مې زړه تسلیم کړي دي. د دې نه رستو کېدلو والا نه یم. هغه سمیه ده چې کله ورته بار به وایي رستو شه، نه رستو کېږم. ابو جهل کمیټې راوغوښته، وایي داسې ذلت سمیه له ورکئ، داسې زور سمیه له ورکئ چې ښځې مو یریږي، سړي مو یریږي، څوک د حق نوم وانخلي. بوډۍ سمیه کروټ کو د پاسه پرته ده، کاڼي پې د پاسه پرته دي. میټینګ شروع شو، سمیه له سزا تجویز کوي. ای وروڼو مونږ ته د حق څه پته ده؟ مونږ ته خو تیاره نوړی راکړی شوې ده. د سمیه نه تپوس وکړه. سریس کروټ کې دي، د پاسه پې سمیه ده، د پاسه پې کاڼي دي، زنانه ده، لباس یې ته ایستی دی. د زنانو حیا ته وګوره. ابو جهل پې د پاسه ولاړ دی، که جورې اغوستي دي، که کمبل یې اغوستي دي، که د دنیا لالچ یې اغوستی دی. ای توغنو والو دا څه توغنې مو شروع کړي دي؟ وایي ته په څه باندې وابي شوې؟ تا په څه وجه باندې دا مسلک قبول کو؟ وایي دا تپوس د سیده سمیه رضی الله تعالی عنها نه وکړه. رسۍ چې کله راوړې وتړی د یوې خپې نه سمیه، د بلې خپې نه وتړی. وی تړی، وی تړله، خاوند دې ولاړ دی. د برداشت خبره ده؟ برداشت به کوم او ته چې د چا د ښځې خپې ته پړی اچولی کېږي، برداشت به کو، برداشت به کو. پښتانه یو برداشت به کو. دین به م پرېږدو، کلی به م پرېږدو، ایمان به م پرېږدو. دې بې عزتۍ ته به تیار دی شو. خپه یې ور مخکې کړه. ښځه ده، حیا لري، وتړه. وایي دا بله خپه م را دې خوا کړه، بله خپه م ور دې خوا کړه. ای ابو جهل زړه دې د کتو دی، حیا نه لري، غیرت هم نه لري. ای ابو جهله خپله ښځه او خور مور هم نه لري. یو اس طرف ته وي دې طرف ته روان شه، او بل ته وي دې طرف ته روان شه. یو اس په داسې روان دی او سمیه رضی الله تعالی عنها خپې یې اوچتې کړي دي. د حیا او د شرم مقام نه ګده دی مقام، خپې یې نیغې کړي دي. بیا په دې یې معاف نه کړه. طبقات د ابن سعد اوچت کا. څلورم جلد کې حالات د سمیه راواړوه. هلته وایي په دې یې پرې نه ښوده. یو اس په یوه روان، بل اس په بل طرف باندې روان، په دې پرې نه ښوده. ابو جهل خنجر راوباسو، د سمیه رضی الله تعالی عنها په شرمګاه کې ګزار وکړو. ای خلق قوم په تماشه دی، ای خلقو قلم والا په تماشه دی، ای خلقو غریبانان صحابه په تماشه دی. سیده سمیه زنانه ده، د غیرت مظاهره وکړه، د اسلام دپاره په من دوه ټوکړې شوه.
دا زمونږ اسلامو دا زمونږ دین مونږ ته غیرت ښودلی و مونږ ته حیا ښودلی وه او سمیه په هغه چغو کې ابو جهل ته خطاب کوي ای ابو جهله زما د بدن نه کپړې خویستې شي زما د ویښتو نه کمسې لرې کولی شي زما د سر نه لوپټه لرې کولی شي خو ای تاریخ والا وورې د سمیه د سینې نه ایمان نشي ایستی اے نارینه ته به څه غیرت کې مړه اے نوجوانا ستا به څه غیرت وي په دین یار اے سپینګرو اے ځوانانو اے په بازار کې ګرځېدونکې زنانو اے د ټي وي او د ډرامو د فلمونو عادت نارینهو نوجوانانو زنانو اے د هر قسمه پیشن باندې منورې زنانو اے هر ډولکي ته ګډېدونکې ځوانه او زنانو اے په هر غم کې او په هر خاده کې رسم و رواج نه متاثره مسلمان نارینه او زنانه وګوره د خپل سمیه تاریخ د سړو تاریخ د ته نه بیانوم په رب مې د قسم وي په شریکه به ما او تا د هغې زنانه تاریخ ته ونه رسو